پخه شپه سکون او د کرکټ ټورنمنټ پیل پرانیسته. د کندوز ولایت په الیاباد ولسوالۍ کې د کرکټ سیالۍ یو میاشتنی ټورنمنټ پیل شو. په دې سیالیو کې به د بغلان، تخار، کندوز او د دې ولایتونو ولسوالیو 25 لوبډلې ګډون وکړي. مسؤلین وایي هیوادوال کولی شي د دې لوبو دوام د الیاباد ولسوالۍ په زړه کې د ذهني سکون سره وګوري. در اصل نقطه رایابی و نقطه‌ای که یک بازیکنی که مشخص میشه، یک مسیرش مشخص میکنه، از این جاست که میتونه از اینجا مرحله به مرحله تا به مرحله به تیم ملی برسه. جوانانی که به کرکت علاقمند زیاد دارن و همچنین به خاطر تحکیم روابط دیگه ولسوالی‌ها و ولایت‌هایی که همسایه هستند با ما دیگه تشریف میبرند در یک فضای بسیار خوب اینا با هم دیگه رقابت میکنن. دیگه 24 ساعت ما در امنیت در خدمت ملت هستیم ان شاء الله. ما برای اطمینان میتیم در ورزشکارا که به هر نگاه باشه ما امنیتش تامین در گردن ما مردم است. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي د دغو سیالیو په ترسره کېدو خوښ دي او د اسلامي امارت له چمتو شوي امنیت څخه مننه کوي. ټورنمنټ شروع شوی دی، ماشاءالله ډېر سکون او د امن فضا ده او ځوانان ډېر خوشحاله دي. ورته راځي ورور هر ماښام میچو ته، دلته ذهني سکون پکې حاصلېږي. هغه لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې برخه اخیستې ده وایي د دې ډول سیالیو ترسره کول د کرکټ لوبغاړو د ودې لپاره اغېزمنې دي او له مسؤلینو غواړي چې د ځوانانو د سالمې روزنې لپاره دې چارې ته په پرلهپسې ډول دوام ورکړي. هغوی نه دا هیله کوو چې باید داسې موږ باندې خیال وساتي او همیشه داسې ښه ټورنمنټونه موږ ته جوړ کړي چې باید موږ د هغې نه خوشحاله اوسو. استعداد ښکاره کړي. خپله زه شخصا غواړم چې په دې ټورنمنټ کې وځلیږم تر څو په نور داسې سیالیو کې چې هغه موږ دپاره مهمې سیالۍ دي د هغوی دپاره پوره موږ چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د الیاباد ولسوالۍ د شپې لخوا د رمضاني کپ تر نامه لاندې یو ټورنمنټ پای ته رسولی و.